سلامونه ګرانو هیوادوالو، تاسې به هم وایئ چې دا سړی ښه اوزګار د ساعت نه پې تېرېږي. باور وکړئ دغه 2-3 ورځې لږ څه فارغ وم، ذهني اضطراب راته پیدا شو. هغه داسې د خپلو افغانانو وضعیت ګورم، زندانونه په دوی ډک دي، بې ګناه دوی وژل کېږي، په وطن باندې دغسې حالت روان ده، که فقر ده، که لوږه ده، که بیکاري ده، که کډوالۍ دي. خو هر ذلت چې ده، هر آفت چې ده، دا په موږ باندې رانازل ده. نن ورځ خدای راته په قهر ده، خدای دې موږ ته بښنه وکړي، سپاره ګناه یې نیولي وو. تېره شپه د یو ملګري سره غږېدم، یو ژورنالیست ملګری مې د پنجاب په ګوجرانوالا زندان کې بندي ده. هغه راته قصه کوله چې دلته 80 تنه په یو زندان کې موږ پراته یو، او په دې کې 45 تنه ښځې او کوچنیان دي. د کوچنیانو چیغې او شور هم ورسره راته. ډېری وایي دلته ناروغه دي، د 1 میاشتې نه پراته یو، نه مو سفیر په کیسه کې ده، نه مو دلته خپل داسې یو حکومت لرو چې هغه دې موږ پوښتنه وکړي. نو ماشومان وایي لاعلاجه پراته دي، د غاړې په کالو کې راوړي. باور وکړئ یوه میاشت کې موږ وایي کالي نه دي بدل کړي. د چا دوکانونه هلته خلاص پاتې شوي، کوم کاروباري خلک شوي، تر دې پورې چې دلته یو نامبای سره یې زه وغږولم، د نامبای نه راوړی لاسونه یې په وړو کې کړو، د کار په کالو کې راوړی. یو سړی د خښتو د بټۍ نه راوړی، یو 15 کلن سپین ږیری پکې وو. د چا کورونه خلاص پاتې شوي، دروازو ته یې لا عقل قلفونه هم نه دي اچولي. دومره ظلم او جبر روان ده په افغانانو باندې. موږ یې ورته ویل چې تاسې 4 ساعته نه زیات وخت نه لرئ چې موږ په زندان کې وساتئ، موږ یا محکمې ته معرفي کړئ یا خپل وطن ته ریپورټ کړئ. دوی وویل چې دا قانون د تاسې لپاره نه ده، تاسې انسانان نه یئ، ځناور یئ. دغسې لهجه باندې خبرې کوي. ډوډۍ وایي دغه دال او دغه چولې چې دي دا وایي 2 ټیمه یې کړي، سهار او ماښام ډوډۍ ورکوي. هغه هم بې کفایته، داسې یو بې کیفیته مړۍ ده. مناسبه غذا نه ده چې ماشومان هم دلته رنځوران دي، څوک استفراق کوي، د چا تبې دي، درملنه او دارو نشته ده، ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، میډیا نشته ده، یو نړیوال ادارات نشته ده. د دې هېواد چې کوم دغه دي هغو ته چې وایو چې مثلا که پولیس دي، که کوم چارواکي راځي، هغه وایي چې تاسې باندې له دې نه هم باید بدې ورځې راسي، تاسې یو ذلیل او بدبخته ملت یاست. نو خبره مې تر دې پورې کوله چې نه یوازې ده، د دې نه ورې خواته په کیم کې مې تماس نیولی و د بعضې کورنیو سره. خلک یې په کور سیله کړي دي، له کوره راوتلی نشي. یقین په خدای وکړه، له جوماتونو نه خلک وړي، جوماتونو ته قلفونه پراته دي، بازارونو کې دوکانونه بند دي د افغانانو. پرون د جمعې ورځ وه، د جمعې په ورځ باندې په جوماتونو کې لمونځونه نه دي سوي. کوڅه په کوڅه پاکستاني پولیس موټرسایکلو باندې ګرځي، افغانان له کورو راباسي او زندانونو ته یې وړي. دومره زندانونه پرې ډک کړي دي چې هلته نور د کېناستو ځای نشته، په یوه پښه باندې ولاړ دي. باور وکړه په زندان کې وایي ځای نشته ده. بلې خوا یې دروازې ورته بندې کړي دي، راریپورټ کوي یې نه، هلته یې نه پرېږدي، دې خوا ته یې لارې هم په بندې کړي دي. او هغه صوفیان خلک چې ما څومره معلومات وکړو، قاریان، حفظا او دغه مذهبي خلک دا یې وړي دي. زه فکر کوم دوی باندې یو ډول فشار راوړي چې دا خلک دغه داعش ته جذب کړي، ځکه د دوی هڅه دا ده چې دلته یو بل پراجکټ هم د افغانانو نه آماده کړي، دا برابر کړي د افغانستان د ویجاړۍ لپاره. نو هغه خلک هم هلته دغه کوي، فورس کوي، جبر او فشار پرې راوړي. دلته اوس مسؤل خلک چیرې دي؟ ستا د مسؤلین د افغانستان چې پوښتنې وکړي، ته د یو بل هېواد زنداني داسې دغه کوي، یا بیا د پښتنو په دې 15 کلن تاریخ کې ته وګوره، د ښځې په یولو پټه باندې موږ لښکرکشي کړې دي، د سرونو مو سلې جوړ کړي دي، وطنونه مو وران کړي دي، سرونه مو شیندلي دي. نن ورځ تا افغانې مېرمنې هغلته 45 افغانې مېرمنې له تخورو ماشومانو سره په داسې زندانونو کې پراته دي چې باور وکړئ تورشه کې نه دي. دغه ځمکه د موږ فرش د اسمان اوچت ده، او چا سره که څادر مادر هغه په ځان باندې راواچوي. 3 وخته نه زیات وایي موږ دغه ته نه پرېښودل کېږو، بیت الخلا ته دروازې راپسې قلف وي، برق وای نه یې پکې. یو کس سره موبایل اوس هغه هم هلته پیسې ورکولې، دا رشوتخور خلک دي، هغه موبایل به راته چارج کوي. په کیم کې دغسې وضعیت روان ده. خلک ماشومان حتی لیږي چې د ورځني خواړه پرې راوړي له بازاره، دوکانونه هم بند دي، پاکستانو یې دغه ته ځي، مغازو ته یې لیږي. یعنې هلته خلک له کورو نشي راوتلی، په کورو باندې زنداني کړي دي، لارې ورته بندې کړي دي. نو دا اوس څه حالت روان ده؟ له دې نه غټ ضلالت خو موږ په یقین په خدای وکړئ نړۍ په مخ نه ولیدلی. د مهاجرو حقوق چیرې دي؟ د مهاجرو حقوق چیرې دي؟ هغه نړیوال ادارات چې د مهاجرو لپاره کار کوي، ولې دغه زندانیان نه لیدنه نه کوي؟ ولې د دې ظلم په خلاف باندې غږ نه پورته کوي؟ موږ خو که دلته څومره لاریونونه و، اعتصابونه و، ایمیلونه و، باور وکړئ د ما دغه ایمیل چې زه تاسو ته سکرین شاټونه کېږدم، په دې هره واقعه بیل بیل سره دلته ګروپونه لرو، ګروپونو ته هغه ملګرو ته شریک کړي چې دغه ایمیلونه دغه اړونده ادارات ته وکړي، خو هېڅوک غوږ نه پرې ګري. نن ورځ ته خپله مقتدر دولتونه لري، منظم حکومتونه لري، مشروع حکومتونه لري، همدغسې به ذلیله یې افغانه تر څو پورې چې متحد نشي، تر څو چې خپله یو ملي واکمني ونه لري، تر څو چې واقعي غمخوار ونه لري، دغه حالت به زغمي. نور باور وکړه دغه روغو خلکو ته یو سټرس پیدا کړی ده، دا هم په رواني تکلیف اخته کړي دي. خو د ملت غم د سړی نشي ترې قرارېدلی. ملت سره سړی راځېږي چې ملت د وږی ناري زنداني وژل کېږي، مرمۍ پرې راورېږي، بمونه پرې اچول کېږي، سړی خامخا ورسره خفه کېږي. نو دغسې حالت ده. د خبرې مې تر دې وکړلې چې دغه میډیا کې د پاتې سي یو وخت د موږ نسلونه دا وګوري د پنجاب ظلم، او دې خوا د طالبانو چې ځان ته حکومت وایي، ځان مسؤل ګڼي،
د دې په خاطر غږ نشي کولی چې دا چوکۍ به دغه سي دا راسخواخص سي یا به د واک نه وغورځېږو د خپل چوکۍ په خاطر باندې د خپل موقف په خاطر باندې د افغان په قصه کې نه دغه موقفونو دغه حکومتونو د سل لپاره خلک غواړي د خپل خلکو د خدمت لپاره غواړي نن د تا په خلکو باندې زندانونه ډک دي په زرګونو خلک هلته په کورونو باندې له ښځو سره بندیان ناست نارینه دي ته یې پوښتنه نشي کولی نو حکومت سره خو کېږي نو هغه سره وسله په لاس کې دغه تس لاس خلک څه وکړي د هغو سره خلک کاري فرصت نه لري دکان بند دا کار روزګار ته نشي تللی دې خواته وطن ته نشي راتللی له دروازې نه سر نشي راښکاره کولی دغسې عکسونه موږ ته مخته راغله څوک دیوال شاته پټ ده څوک په کړکۍ کې ورګوري پولیس څاري څوک په جومات کې ترې پټ ده څوک په ویاله کې ترې پټ ده دا نو هغه د ذلت هغه اخري حد د یو ملت دپاره باور وکړه دې نه نور به څومره ذلیله کېږو فلهذا په هېڅ غږ نسو کولی فقط دغه ویډیو د دې په خاطر مې کوله چې دغه میډیا کې پاتې شي د میډیا حافظې ته وسپارم یو وخت دغه ملت د موږ راتلونکي نسلونه دا وګوري او په دغه خلکو باندې لعنت ووایي چې دا څوک مسؤل دي او دا څوک دغه چارې موږ سره کوي دغه مسلمان چې ځان ته وایي د اسلام یا جمهوریت پاکستان دغه ټټو دغه غلام دغه دلال د دوه پیسو یو رژیم سیاسي د خپلو ګټو دپاره د خپل جیب دپاره خپلې خویندې ولوڼې خرڅوي دغسې یو رژیم چې هغه په نړۍ کې خلک په رژیمونو کې نه حسابوي نن هغه په موږ باندې راځي باداري کوي نن هغه په موږ په ټکې کوي نن هغه موږ زندانونو ته وړي دغسې یو رژیم چې هغه د تاسې د پیسو لاسې سترګې لکه یو ډمه یوازې پیسې پېژني نه وقار پیژني نه کلتور پیژني نه د چا ارزښت پیژني نه عقیدوي مسایل پیژني نه کلتوري مسایل پیژني نه انساني کرامت پیژني فلهذا دغه خبرې مې ولې نو که بیا هم کوم ملګري نړیوالو اداراتو سره اړیکه لري او غږ یې هلته رسېږي کوشش شي چې هغوی د میلونو کې د خپلو افغانانو په ارتباط نن موږ مجبور خپلو کې لاس په کار سو ځکه څوک نه لرو د غږ ځای مو ورک ده فلهذا په ټولو افغانانو غږ کوم خلک چې لیک ولوست باندې پوهېږي کوشش دې وکړي دغه اړوند اداراتو سره د اړیکه ونیسي د دغه خلکو په خلاف د دوی د ظلم په خلاف باندې غږ پورته کوي د خپلو افغانانو په حق کې ودرېږي ډېره مننه